بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن هم د اګست کال 2026 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات هم زموږ نړیوال موضوعات دي او سیمه ییز هم دي. په ده کې د ایران عکس العمل د پاکستان، ترکیه او د سعودي د تړون په هکله، د اسرائیل او د هند عکس العمل د دې تړون په هکله، همدارنګې د طیب اردوګان ځینې وضاحتونه د دې تړون په هکله، همدارنګې په سوریه کې یو چاودنه، په امارات متحده د تنګي هرمز کې په یو کښتۍ باندې په بیړۍ باندې برید، د امریکایي جنرالانو د جنگ نه د وتو لپاره ډونالد ټرمپ ته بله مشوره، د امریکا د سنا غړو د جنگ په مقابل کې یو ځل بیا د ډونالد ټرمپ نه د وتلو غوښتنه، او همدارنګې د تنګي هرمز یا د ابنای هرمز په هکله د ایرانی د پارلمان د غړو او د سیاسیونو ځینې نظریات او دارنګې جزئی نور موضوعات دي چې ستاسو حضور ته وړاندې کوم. هیله ده چې برنامه را سره تر پایه وګورئ. دا کوم تړون چې د سعودي، ترکیې او د پاکستان ترمنځ وشو، د ده په مقابل کې مختلف عکس العملونه د سیمه ییز او نړیوالو قدرتونه چې په هغې کې ایران هم دی، هغې کې هند دی، هغې کې اسرائیل دی او د دې په مقابل کې راغلل. د ایران د امنیت د شورا غړی او د ملي شورا د بهرنیو چارو د کمیټې غړی هم ابراهیم رضایی ویلی دی چې سعودي پالیسی باندې باید خپل دوباره غور وکړي، ځکه چې دا د پالیسی چې دا د دوی انحصار په بهرنیو قدرتونو باندې دوی ته هیڅ کم ګټه هم نه کوي. او همدارنګې دوی دا ویلي چې دغه معاهده چې دوی کړې ده دا یو کاغذي معاهده ده، دا سعودي ته حفاظت نشي ورکولی، دا سعودي نشي محافظه کولی. کوم شی چې ما هم پرون خپل په مرکو کې دا خبره وکړه چې دغه شی چې دوی کړی دی په هېڅکله نه ترکیه د یو د هغې بل ملک د دفاع لپاره خپل ځان په بلا کې ورکوي، نه پاکستان یې ورکوي. بناً دا د کاغذ په مخ باندې یو معاهده ده خو عملي بڼه نه لري. پاکستان میډیا د ده په هکله وایي چې اسرائیل او ایران په دغې تړون په هکله موقف یو شوی دی، اوس ایران او اسرائیل سره نږدې شوي دي. در حالی چې دا دومره تنده خبر نه وه په کار، ځکه چې دوی ته معلومه ده چې ایران د اسرائیل مقابل کې ودرېده، پاکستان کې خو دا جرأت هم نشته دی. اما چون اوس د دوی معاهدې ته دوی دا خبر وکړی دا کاغذي معاهده ده، نو دوی داسې ورته ویل چې ایران د اسرائیل غوندې دی. همدارنګې عباس عراقچي ویلی دی چې اردو د ایران دغه توانایي او قابلیت لري چې د هر نوع یرغلګر په مقابل کې ودرېږي او هغوی ته ماته ورکړي. که چېرته مسلمانان سره متحد شي نو هر نوع مشکل نه به ځان ویستلی شي. او د ده لپاره د اسلامي نړۍ اتحاد ډېر اړین دی. یعنې دا کوم موضوع چې ما دا تېره څومره میاشتو کې ویلې، اوس ایراني سیاسیون او نظامیان دې ټکي ته راغلي دي او متوجه شوي دي چې اسلامي اتحاد ته باید توجه وشي تر څو دښمن د دې سیمې نه ویستل شي. همدارنګه تاسو ته معلومه ده سید مجید ابن رضا د وزیر د دفاع دا خبره وکړه، عراقچي اوس دا خبره وکړه، اکبر ولایتي هم دا خبره کړې ده. د دې ټولو خبرې ډېر زیات مهمې دي. اکبر ولایتي خو په دې هکله باندې تر دې حده ویلي دي چې د سیمه ییزه امنیتي تړون او ملګرتیا لپاره ډېر اړینه ده، ځکه چې دا د سیمې امنیت به محفوظه کړي. ولایتي هم همدارنګې دا خبره هم کړې ده چې د اسلامي انقلاب اردو چې د امریکا او اسرائیل ته یې ماته ورکړې ده او خپل قوت او خپل اصلیت په سیمه کې ثابت کړی دی. دا ناامني چې په دې سیمه کې ده دا د بهرنیو قواو د وجې نه ده. بهرني قوتونه باید د دې ځای نه ووځي او سیمه ییز ملکونه کولی شي خپل امنیت د لا همکارۍ او د یو بل سره د لاس ورکولو په صورت کې متضمن او
هغه مطمئنه امنیت ولري. دا خبر خو موږ هم کوله، خو ایران هغه بریدونه چې وکړل افغانستان ته سرې سترګې وښودلې، هغې مسایل لږ خراب کړل چې د هغې په حساب دغه کفاره ادا کول لږ مشکل کار دی، ځکه چې یو ځل اعتماد مات شي، اعتماد بیرته رامنځته راوړل ډېر مشکل کار دی. ایران نه دا خطا سر وهلی دی. مهر ایجنسي همدارنګې وایي چې د عمان موضوع چې د صلح موضوع چې دا د ایران د فعلي خبرو سره کم ربط نه لري. دا مهر ایجنسي دا خبر ورکړی دی او دا د دې خبرو سره متعلق دی. همدارنګه عباس رغچی ویلی دی چې بیرونی قدرتونو ته موږ ضرورت نه لرو، که چېرته موږ خپل قوتونو سره لاس یو کړو نو د بهرني قوتونه موږ وهلی نشي. یعنی دا د ایران زعما دي اوس فعلا دې خبرې ته راغلي دي او په دې ټکي باندې دا کوي، خو په عین حال کې دوی د ایران د سعودي، د ترکیې او د پاکستان د تړون ته وایي چې دا یو کاغذي تړون دی، دا اصلي نه دی او دا هغه عملي جنبه نشي اغوستلی. همدارنګې عکس العمل د هند د دې تړون په هکله هم لږ توند غوندې و او ویلې چې په عربستان سعودي په داسې یو ملک باندې انحصار او تکیه کړې ده چې هغه خپل امنیت نشي ساتلی. د امنیت د لحاظ نه وضع خرابه ده، معاشي حالت خراب دی، اقتصادي حالت خراب دی او د تباهۍ په لاره کې ولاړ دی. همدارنګې هند وایي که ترکیه او پاکستان غواړي چې شرق الاوسط خپل کنټرول لاندې راولي، کوم شی چې امکان نه لري. همدارنګې نتنیاهو نریندر مودي ته ټلیفون کړی دی او د دغې تړون په هکله خبرې کړي دي او د دې ترمنځ دا اظهار د نظر هم شوی دی چې ممکنه د دوی یو همدارنګې یو تړون په دې سیمه کې بل دوی وتړي چې هغه به د اسرائیل، هند، قبرس، د یونان او ممکن د امارات متحده عربي ترمنځ وسي. یعنی هغه کوم یو MOU یا تفاهم لیک چې د هند او د امارات په منځ کې د اتومي همکارۍ او د نظامی همکارۍ پاکله شوي چې میزایلونه دا به ورکوي، دا به اوس په قرارداد بدل شي. په دې قرارداد کې به اسرائیل او قبرس و یونان به هم شامل شي او دا پاکټ به چې د ترکیې، د سعودي او د پاکستان په مقابل کې به یو منظم پاکټ وي. همدارنګې څرنګه چې دا خبرې پاکستان میډیا او نورو میډیاګانو نه راغللې او موږ هم تاسو ته وکړلې چې دوی وایي که برید په یو ملک به برید په بل ملک باندې شمارل کیږي. مګر د اردوګان د ټویټ نه داسې ښکاري چې دا هغسې خبره نه ده. هغه وایي چې دا اګریمنټ چې دی د مشترکه یرونکي قوت په حیث باندې ډیټرنس کلمه استعماله کړې ده. د پرمختګ له لارې لپاره به لارې جوړې کړي، امنیت او دفاعي سیستم به زموږ همکاریګانې به زیاتې کړي او موږ به په نظامی پراجکټونو باندې د پرمختګ کارونه وکړو، خپل دفاعي سیستم به قوي کړو او د تروریزم په مقابل کې به سره ودرېږو. نو ترکیه په واضح توګه دا وایي چې دا په دې معنا نه ده چې حمله پر یو ملک په حمله په بل ملک باندې وشمارل شي. دی وایي چې دا د تخلیقي او تسلیحاتي ملګرتیا لپاره دی او دا معاهده د ملګرو ملتونو د منشور سره مطابقت لري. د یو 50مې مادې لاندې هر ملک چې د هغې امنیت ته ګواښ پیښي یا خپل د ځان نه دفاع حق لري، بنا هر مملکت چې په دې تړون کې دی کولی شي چې خپل د دفاعي او خپل د امنیت دغې لپاره خپل په وخت کې خپل ضرورت په اساس باندې اقدام وکړي. ضرور نه دی چې یو ملک د بل ملک د دفاع لپاره ولاړ شي. همدارنګې په سوریه کې یو لویه چاودنه شوې ده چې ډېر زیات تلفات یې پر ځای پرېښي دي. فوجي او نظامي افسران وژل شوي دي او نور خلکو ته هم خساره رسېدله ده. همدارنګې CNN پالیټکس خبر ورکوي، یعنی د CNN د سیاسي څانګې خبري څانګه خبر ورکوي چې ټرمپ د خپل جنرالانو سره د خبرې کړي دي او دوی په دې پلټنه کې دي چې د بیرون وتلو یو لاره د دې جګړې نه پیدا کړي، ځکه چې دا جګړه دوی وایي د دوی په ګټه نه ده او دوی سره نظامي په حساب
انتخاب نور نه دی پاتې، دوی سره نورې لارې نه دی پاتې. همدارنګه جنرال کین هم دا خبره کړې ده چې حل د قضیې د ایران د جنگ د لارې نه ده، سیاستمداران دې ورته لاره د حل پیدا کړي. اما ډونالډ ټرمپ دا ویل چې جنرالان دې د لاره د حل پیدا کړي او ماته دې بیرون رفت لاره دې راته وښیي. په عین حال کې د امریکا د سنا 11 غړو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې د ایران پر جنگ نه په متوقف کی او د ایران سره د جنگ نور نه کوي، او که چیرته جنگ کوي نو کانګرس ته د لاش اول د اجازه وغواړي، بیا د جنگ ته ادامه ورکړي. غیر دغه نه دا جنگ غیر قانوني دی. امارات متحده عربي دا کړی د چې ایران د هرمز تنګي په دغه لیټاړه کې الته د اډنوک په نامه یو بیړۍ وهلې ده او په هغې یې برید کړی دی. همدارنګه ایران وایي چې دوی سره دي چې معاهدې ته تړون ته نږدې دي د تنګي هرمز په هکله، مګرم هرمز تنګی به د تړون باوجود خلاص نشي او دا به اجرا نشي. لپاره د دې چې دا یو تړون یو خدا دی، دا تړون د عمان او د ایران ترمنځ دا د تفاهم د اسلام آباد پورې ایست اړیکه نه لري. بله خبر دا ده چې کوم د تفاهم لیک مادي دي یا د هغې ارټیکلز دي، په ده باندې مکمل عمل نه دی شوی او امریکا د تخلف کړی دی. د دې تخلف په مقابل کې چې امریکا تر څو د تاوان نه ورکړی، د هغه په حساب خسارې نه ورکړي، تنګی هرمز نه خلاصیږي. یعنی سره دی چې تفاهم که د عمان سره کیږي، وی دا تفاهم هغې سره کومه اړیکه نه لري، تنګی هرمز به نه خلاصیږي او د ده په مقابل کې دی باید پیسې ورکړي. د دې دریځ په مقابل کې د خلیج ملکونه ټول خاموشه دي او کوم خبره نه ده کړې، ځکه چې هغې ګوري چې دا ایران د امریکې نه کړې ده، د امریکې نه پیسې غوښتي، نو که موږ خبره کوو په دام کې لویږو، ځانونه یې غلي کړي دي. همدارنګه سید عباس عراقچي او ولایتي دواړو د دې دغې په هکله چې خبرې کړي دي، د اوربند او د تنګي هرمز د خلاصون په هکله. دی ویلي چې د عمان تړون چې دی دا د دې موضوع پورې ربط نه لري، بنان دا ورسره مه ګډوئ. او دا مهر جنسي دا خبر هم تیر کړی دی. بل دی دا خبره کړې ده، منګه هر ځلې تاسو په جګړې باندې مه تهدیدوئ، تهدید نور په موږ باندې کار نه کوي. هر ځلې چې تاسو تهدید وکئ، ګواښ وکئ، نو موږ به تنګی هرمز به بنده ساتو. بله خبره دا کړې چې زموږ رسوم و عادات ته په احترام په سترګه وګورئ. جنگ د ایران او د هغې د متحدینو په مقابل کې چې حزب الله، حوثي، حماس او حشد الشعبي شي، دا بند کړئ. محاصره د هرمز د تنګي له منځه یوسئ. دغه کوم یو چې پس له تفاهم نه تاسو بریدونه وکړل، د دې ټول زیان ورکئ، ټول غرامات یې ورکئ. خپل قواوې د سیمې د ملکونو نه چې د تفاهم کې پې تړون شوی و هغې نه یې وباسئ او د ایران په مقابل کې ټول تحریمونه له منځه یوسئ، ځکه چې دا تحریمونه ورانه یې کوي. همدارنګې بل خبر دا راغلی دی، واشنګټن سټریټ جورنال دا خبر کړی، د وال سټریټ جورنال دا خبره کړې ده چې ایران، امریکا او اسرائیل په تنګي هرمز باندې د استعمالولو مکمله پابندي غواړي ولګي او دوی ته به اجازه نه وي، چې په هغې هکله ما پرون هم تاسو ویلي چې یو د هغې علت دا دی چې دوی غواړي چې د تنګي هرمز څخه امریکا دوی راشي، دوی ته به امنیتي کوم ګواښ مخ شي، نو د دې که دوی رانشي، دوی به په امن کې اوسي. همدارنګې د سعودي عربستان د استخباراتو رئیس امیده عراق ته راغلی دی او د علي زیدي صدر اعظم سره یې لیدلی دي او هغه کوم ګواښ چې د ایران نه شوی و، کوم ګواښ چې د عراق نه شوی و، چې عراق به تر 7 د اګسته پورې د عربستان سعودي او د امریکې کوم برید چې په دې ملک باندې کړی و د هغې غچ به اخلي، هغه غچ چې دوی فعلا معطل کړی دی. دا خبر رویټرز ورکوي
او همدارنګې عراقي نیوز ایجنسي دا خبر ورکوي د یو د هغه مخالفینو رهبرانو الامیري چې ګواښ یې کړی و هغې خپل ګواښ بیرته اخیستی دی او نورو احزابو ته یې ویلي چې په سعودي باندې ګواښ زموږ د ملي منافعو په ګټه نه دی بنان دا برید به موږ نه کوو او د همدې بابت نه د عربستان سعودي د استخباراتو رئیس راغلی دی او علي زیدي بیرته عربستان سعودي ته دعوت کړی دی ویلي چې کوم سفر تا کوو پاتې شو د برید د وجې نه ته بیرته کولی شي راشي ځکه چې د هغې برید نه پس CNN ورلډ دا خبر ورکړی چې عربستان سعودي د هوایي او ځمکني د برید لپاره په حساب منتظر دی چې د عراقي ملیشو د خوانه به کیږي ځکه چې دا به عراقي ملیشه چې دي دا د حوثیانو د خوانه د ملاتړ کیږي خو د دې جواب کې الامیري د عراقي د البدر ډلې مشر چې د نورو ډلو نه قوي او غټه ډله ده هغه د اعلان وکړي چې په عربستان سعودي باندې دوی کوم ګواښ نه لري او د ویل کېږي چې دغه اشاره هم ایران دوی ته ورکړې ده چې ایران سعودي ته ګواښ مه کوئ او سعودي سره خبرې وکړي او اجازه ورکړي چې علي زیدي سعودي ته لاړ شي نو په دې ترتیب سره سیاست د سیمې نوې اړخونه اخلي او نوې موډونه اخلي دا زما د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړئ هیله ده برنامه وګورئ خوا کې دوستان سره شریکه کړئ تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم وما علینا الا البلاغ